په برایي ماښام په ډېرو شپو کې ما ویښه تېره کړله د خوشحالۍ څخه چې هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك. په ټوله خوشحالۍ کې چې یوه ورځ وژړېدلم هغه خپل زوی وژړولم چې دی ډېر کوچنی دی د شپږو اووه کالو دی ما ته ویل بابا مولا ویل کشکې ما یو روغ پلار درلودلی باره به موږ هم داسې وی لکه پلانکی اکا پلانکی اکا. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم والله الذي لا إله إلا هو القابض الباسط الخافض. پیغمبر علیه السلام وای غریب خلک نه دي وای دا به 1500 کاله مخکې تر خانانو جنت ته ځي. الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم. خدای دې وزنه په شیرین جمال کې درکړي الله مو دنیا او آخرت سم کړه نبی مبارک پچ. امين يا رب العالمين ټول مسلمانانو سره. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم والله الذي لا إله إلا هو القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير والله الذي لا إله إلا هو الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواجد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشاله بیاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن لس کسیزه مرسته لرو د یوې مور
مالي مرسته د رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې زکات او صدقه او سرسایه او فدیه او په هر نیت باندې چې همدغه مرسته کړې دي رب جل جلاله دې قبول کړي. له کلونو راهیسې تقریبا زموږ همیشنی همکار او همیشه د خپلو غریبو هیوادوالو سره په یو قسم نه اقسام کومک کړی دي. نو خدای جل جلاله دې د دوی ټولو مشکلاتو حل او فصل کړي او رب جل جلاله دې د ژوند هغه هیلو او ارمانونه ده چې دوی تقاضا لري الله تعالی دې ورسوي. موږ هم الحمدلله لس کسیزه مرسته لرو، 10 فامیلونه مو راغوښتي. داسې خلک دي چې واقعا زموږ په ذهن او په فکر باندې مستحق او غریب خلک دي. غواړو چې انشاءالله العزیز د دې مؤمنانو سره لنډه مرکه ولرو او خبرې ورسره وکړو او وروسته برنامه خلاصه کړو. نو زه پر ټولو مؤمنانو باندې غږ کوم چې دغه پکیج تقریبا 1 2 4 6 8 10 11 قلمه مواد دي. دا 11 قلمه د یو غریب لپاره د یو مظلوم لپاره واقعا یو غټ کار وي چې الله تعالی دوی ته ورسوي. دوی همیشه تل او په دې فکر کې باندې چې کله به د روژه څنګه تروو او وړو چای او براو پلمېټ په دکې مخوا کوو. خو بس داسې میندې او داسې صاحبان داسې مؤمنان چې هغوی د خپلو وطنوالو سره کومک کوي رب جل جلاله دې د دوی مال او د دوی فامیل کې برکت واچوي او خدای جل جلاله دې ورڅو چنده اجر په د همدغه خوراکي موادو د همدغه مرستې په بدل کې ورکړي. الله تعالی په قرآن کې وایي څوک چې ونه کوي چې الله وایي زه لس نیکي ورکوم. او کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې صدقه چې د مال نه کموي قسم اخلي صدقه مال نه کموي. په دې کې یتیمان هم شته، په دې کې کونډې هم شته. پیغمبر علیه السلام وایي څوک چې د یتیمانو کفارت کوي په جنت کې به زما داسې همسایه وي. نو د دې ټولو شیانو په اورېدلو سره او د دې ټولو شیانو په درک کولو سره پر موږ باندې لازمه ده چې د خپلو غریبو وطنوالو، مظلومانو، یتیمانو، کونډو، معلولینو او مریضانو سره کومک او مرسته وکړو. تاسو سره اوسېږو. دوی به انشاءالله العزیز راوغواړو برنامه ورسره کړو او وروسته به انشاءالله برنامه ختمه. 10 کسیزه مرسته هر پکیج د 3150 افغانۍ فقط 3150 افغانۍ او زموږ او ستاسو مرسته ده. جزاکم الله خیره. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. دوستانو بیا هم برنامه ته ښه راغلاست. موږ به تقریبا 3 کسانو سره انشاءالله العزیز خبرې کوو. بس اولاد حاج صاحب السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب، ښه یاست، بخیر یاست؟ صحت ښه؟ زکام یې؟ سترګې دې ولې اوښکې کوي؟ که ژړا دې راغلې ده؟ ولې صاحب څنګه یې؟ صحت څنګه دی؟ ژوند څنګه دی؟ ولې ژاړې؟ ته ما دا قصه وکړه ولې ژاړې؟ انسان راځي وایه ژوند کې څه ترخې وو؟ ژوند خو دغه دی چې بس الله دې موږ د بدن محتاجي خلاص کړي دا وایو. امین یا رب العالمین. ګوره زه یو شی تاته وایم، دغه مرسته نه ده، دا فقط او فقط همدردي ده. پوهېږې دا مرسته یوې جاڼۍ کړې ده، یوه ښځه ده. تا زه لیدلی یم تراوسه؟ زموږ هېڅوک دې نه لري، فقط هغه چې ستا معلومات یې اخیستي دي هغه جاڼۍ ته هم نه ده لیدلې. مګر دا د مینې مرسته درته الله دې خیر ورکړي، الله دې نه خوري. دا داسې نه د دې احسان دا د دې حق دغه حق ستا پر موږ باندې عمر درته راورسوي. الله دې عمر ډېر کړي، الله دې مه خوره ښه شي په دنیا کې. یو شی راته ووایه ژاړې ولې؟ ته ماته ووایه هغه ولاکه دکشنان دغه بسیز بیا راکړه پیسې راکړه رسېږي نو پیسې ووځم بیا یې څه پیدا شي بیا راسم څه کار کوې ته؟
تطبول أسخوالي مزا روزانه هو أقوم قايب في جالس قايب بس خالق جل جلاله دا فقر وغربت استکیا و او الله تعالی جل جلاله دې سم مؤمنان تر ډېر ژوند لري چې تاسو ته مال سره کوم قام مر لا صبي شاخر ولا يا هو زاروس بلت الناس دا امتحان دی دنیا یو بلد دی کې تشویش مکو ګوره زه یو څه درته وایم دا زه چې درته ولاړ یم زه هم بل ته احتیاج نه د دنیا ټول بنده یعنی بنده معنا څه یعنی بنده خامخا یو ضرورت نه ضرورت احتیاج لري یوازې څوک د ځانه پروت دی رب جل جلاله هو او یو یادونه باید موږ ټول دوستان دا ټول ته وکړو ورې هغه مؤمنان چې مرسته کوي هغوی داسې څه کوي هغه داسې مؤمنان لکه دا اوس چې تاسو د ده ژړا د ده فریاد اورئ د دغسې مؤمنانو لپاره ده څوک چې مرسته نه کوي توان نه لري طاقت نه لري هغه سر له اوسه پورې کلیک پر دې ویډیو باندې وکړي خپل ټول دوستان ته دې واستوي کېدای شي خدای جل جلاله ستا د دوستانو په برکت باندې تا ته الله بخښه وکړي الله خو مهربانه ذات دی نه السلام علیکم وعلیکم السلام راځه راول صحت دې څنګه دی مشر ورور قربان روژه مبارک څنګه ته مشر یې که زه تا پیلان در ځان مشر بولم ولې الحمدلله چې ته موږ ته لار راښیه موږ ناولد یو په لار لا معلوم یم په پوهېږو نه چې دغه لار داسې ده دغه لار داسې ده بې ثباتي ړنده کړي په دغه دې در ځان مشر ګوره زه به یو شی درته ووایم پیغمبر علیه السلام وایي غریب خلک نه دي وایي دا به 1500 کاله مخکې تر خانانو جنت ته ځي دغه خلک به 1500 کاله مصروف یې څه شي به کوي تا خپل حسابونه به ورکوي پیسې دې څنګه وګټلې چیرې دې وګټلې چیرې دې مصرف کړی دی ولې دې اسراف پکښې کوئ ولې دې د بندګانو حق نه ورکوئ ولې دې زکات نه ورکوئ دا حسابونه کتابونه به 1500 کاله او د آخرت یوه ورځ د دنیا 1000 کاله ده او غریبان چې راسي هغه یو بالول یو کچکول نه بس ختم به ورته چې یا الله شی دې نه ورکړي نه مې زکات راباندې و نه بلکې د خلکو کو امال سره و بس زم بس توکلت علی الله بس عالم الله په ته زلم بخښلې مې دا زندگی نه دا شی ټول غریبان نه خدای دې زموږ ته ضرورتونه را پوره کړي بیا دغه ډېرې پیسې به هم نه غواړو په برایي ماښام په ډېرو شپو کې ما ویښه تېره کړله د خوشحالۍ څخه چې زه دلته یو تمه درلوده یو واجب د کاري صاحب سره مې اړیکه ونیوله زما روزګار خښته ده یو ویډیو مې له عام راستولې ده کاري صاحب ته چې تر ده به رسېدلې که بې نه یې رسېدلې چې هر چا ته ورسم او خواري راکړه وایي 1000 درڅخه کېږي ستا ته خواري موږ نه درکوو دغه مرستې چې څو در څو پورې موږ ته راکول کېږي موږ په چندان یې خوند نه راکوي موږ چې په خپله خوله یې وګټو کور یې ودان د هغه خلکو چې زموږ سره مرسته کوي دا واقعا دا یو وجداني غیرت دی خدای جل جلاله دې ټولو غریبانو ته ورکړي موږ به همیشه کوشش وکړو ټول دوستانو ته به هم وایو موږ به هڅه کوو کوشش به وکړو دا به مو غوښتنه وي چې راځي پر یو داسې تولیدي بخش باندې کار وکړو پر داسې فابریکه باندې کار وکړو چې دیم پر کار سي دیم پر کار سي چې سم پر کار سي دا ښه د غریبانو فابریکه په ټوله خوشحالۍ کې چې یوه ورځ وژړېدلم هغه خپل زوی وژړولم چې دی ډېر کوچنی دی د 6 کالو دی ما ته ویل بابا مولا ویل کشکې ما یو روغ پلار درلودلی باره به موږ هم داسې وایي لکه پلانکه یکه پلانکه یکه دوی مې په ځان پوه نه کوي د باندې ووتم ډېر زیات مې وژړلم ما دا د معلولیت دی دا معلولیت دی خدای دا چې چې دا معیوب دی په یو پښو خدای دا ته اجر درکړي دا ستا حق در ته رسولې دعاګانې کوه الله تعالی دې هر چاته چې دا زنده زموږ سره کړي خدای دې جنت فردوس په نصیب کړي د نورو څه هم دا هیله لرو چې د نورو ملګرو سره کومک وکړي په آینده وخت کې د افغانستان ټولنه اړتیا لري ټول اړتیا لري سلامت اوسه الله دې خیر درکړي څنګه دی روژه روژه مبارکه شکر دې کړی نسوار کوي که سګرېټ څکوي لکه شی لکو ولې نو خو نه بلا وس د کار نه کې چې بلا گزاري د نسوار پیسې خو زه درکوم نسوار خو زه نه کوم که سره او نسوار مې کړي نه مې سګرېټ بیړۍ څکوې یا بیړۍ مې نه دي څکوړې در پسې ما نو په
بس سپینږیري کې تو نه اهل صالح سپینږیري یا دروسه والشكر الشيء ځکه هر سپینږیري خامخا نسوار کوي یا سیګریټ او نسوار څخه خلاص بس په دا دونه انقلابو کې په دا دونه مشکلاتو کې الله پاک دا ساتله خدای جل جلاله دې د غربت هم راکړي امين او کنه تاسو وګورئ دوستانو ټول مومن دا ټول تاسو وایي اکثر سپینږیري چې کې نسوار کوي سیګریټ او اکثر سپینږیري د روزاني څخه ډېر بس یو درجه لوړ سپي یو دانه سیګریټ هم پر روزه مات کوي یا نه مې دسکوي دروسه هم شي لا په کور کې چی شو په کور کې مشي نسکو وش کړه نه په کور کې چی شو وړه وشانو یا چې وړه وای نه راته مبارک خو نو شي لا ولا کو بل نن پنځمه چې ترازم هغه واري نه رسیر بیا خو نه راځواري در ورسېږي وای يعني قول دی و ځان له دې جوړه دا ست حق د تمر رسول دعاګانې کوم مرسته وي خدای پاک دې وجه نظر کې خدای پاک امين کې سلامت السلام علیکم ستړی مې څه جنې باندې شي بخیر سلامت تا هغه جنې امچ پوره درانی وي ها یا پړن جنا پیسګان تیر پیسې غانې مې درکو په یاد دې ما سپانسر و پروژه کې شي نو هیڅ شي نشته یا ولا کوم شي دې یا چاس بن فخر کړی شه خالص تست الله دنیا و آخرت سمت الله پاک خدا دې وزن و ار مسلمان ورته په شیرین ایمان کې امين کې الله دې ته مشره ایمان را ملک زموږ ځان کې فعال کې سس روزه در رنگینه کې و د ور رنگین دسته حق در تمر رسول یو سلامت دایره مور مرسته کړې دعاګانې ډیر تشکر خدای تعالی دې ار مسلمان ورته وزنه که خوري کبروري الله پاک خدای دې وزنه په شیرین ایمان کې ورکه مزه به خدای دعاګانې ورته کوو به خدای دې خوشاله امين الله دې ته اجر درکړي سلامت اوسه ما سره چې پر سرکالم نکې د پیسو کومه کوي او نکې غاز پرانیولي یا چای پرانیولي یا مریضي دا تکلیف په دغه په بس چې هر وخت خیر مر سره بل چا بیا کوم کو کې بیا چې راغورد صف بلا کې د بلارسم الله پاک خدای دې وزنه په شیرین ایمان کې ته الله مو دنیا او آخرت سم کته نبی مبارک پچ امين يا رب العالمين ټول مسلمانانو سره دوستانو دا نن برنامه تر بلې برنامه چې تاسو درنه چوپړ تر ازو پر سر خلق الله تعالی تعالی جل جلاله هم سپارو چې دا په درجه بس دې مې اختر تر ابو کوشش کوم اکثر وکړه خیره کواسي او یو یادونه به دوه چې موږ الحمدلله د شروع جماعت لرو نن مو هم تقریبا روزمات هر روزمات د روزماتونو په حالمي مرسته سره کړی د شپږ څخه تر اویا کسانو پورې هر ورځ د ورځې تر پای پورې موږ هم دغه روزماتونه لرو ټول مؤمنان چې غریبان د مدرسې شاګردان په عموم کې ټول مؤمنان دغه غواړو او د روزانه ول اکثریت روزانه ولای چلته پر چوک ناشتي د روزمات بند روزمات ځای او د نور ولایت څخه راغلي د وسیدل ځای خو به خنل لري چای ډوډۍ و پر جماعت ته درایي ته ځم کوي ورې چې راکې هغه پر جماعت بس داسې مؤمنان دي نو خدای جل جلاله دې ټول مؤمنان تجربه کوي چې په دې خیریه کاروان کې زموږ سره ملګري دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله الذي لا إله إلا هو القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. الله الذي لا إله إلا هو الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر. هو الله الذي لا إله إلا هو الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. والله الذي لا إله إلا هو القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. والله الذي لا إله إلا هو الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر
القادر المقدم المؤخر الأول الآخر هو الله